Gauss law. په تیر ویډیو کې مونږ وکتل چې electric flux به څنګه ډیفاین کوو او دا څه ته وایي. نو اوس مونږ دې ته تیار یو چې Gauss law وپېژنو چې دا څه ته وایي د electric field لپاره. نو Gauss law دا وایي، راځئ چې لا ولې په میتھمیټیکل فارم کې ولیکو او بیا پې بحث وکړو. Gauss law وایي چې کو یو کلوزد سرفیس مونږ واخلو، نو د هغې نه چې کوم electric flux وي هغه برابر وي electric flux چې کوم د یو کلوزد سرفیس نه پاس کیږي دا برابر وي چې څومره چارج دغه سرفیس کې دننه راګیر شوی دی او بیا په یو کانسټنټ باندې دا وویشه، هغې ته وایي اپسایلان 0. نو راځئ چې یو یو شی وپېژنو. کار یې خو دا ډېر ګران خو خبره ډېره اسانه ده. دا کانسټنټ څه شی دی؟ دا کانسټنټ دی ته کانسټنټ اف نیچر وایي او د دې نوم دی پرمیټیویټي اف فری سپیس. د فری سپیس یو ویکیوم چې کوم پراپرټي ده او هغه د الیکټریک فیلډ سره تړلې ده، permittivity of free space. free space مطلب دا دی ویکیوم چې هیڅ پکې نه ویکیوم. نو پای کې د الیکټریک فیلډ بیهیویر چې کوم دی هغه په دې کانسټنټ باندې پورې تړلی دی. په میټیریلز کې بیا د دې ویلیو بدلوي، نو دا ځکه پکې موږ دا 0 کوو چې دا د ویکیوم دپاره دی، فري سپیس دپاره. او د دې ویلیو چې کوم ده نو هغه تړلې ده د هغه کانسټنټ کې سره کوم چې د الیکټریک فیلډ په ایکسپریشن کې راته. الیکټریک فیلډ د یو پوینټ چارج چې کوم هغه و کې کیو او په آر طاقت 2 ویشلې په آر ډایرکشن کې. نو دا کې چې کوم ده دا مونږ بیا د دې اپسایلان 0 په شکل کې دغسې لیکلی شو 1/4 اپسایلان 0 او د کې ویلیو چې کوم ده هغه دا 9 ځله 10 طاقت 9. نو د اپسایلان 0 چې کوم دی دا بیا مونږ د دې نه معلومولی شو چې د ویلیو به څومره پکار وي. نو داسې وګڼه دا یو کانسټنټ دی او فلحال دغه عمره پوره ده. نو د فلکس ډایمنشن چې کوم د چارج ډایمنشن کولم دی، نو د فلکس ډایمنشن چې کوم دی نو هغه دی نیوټن پر کولم او میټر طاقت 2. نو د هغې صحیح کولو دپاره دا مونږ دلته لګولی دی. انکلوز چارج مطلب دا دی چې هغه چارج چې هغه په دغه کلوز سرفیس کې راګیر شوی. اوس دلته چې ما دا 2 انټیګرل لیکلي دي، د دې مطلب دا دی چې دا سرفیس انټیګرل دی، یعنې 2 ډایمنشنل انټیګرل دی په یو سرفیس باندې. بیا دا سرکل غونته مې چې د انټیګرل نه راتاو کړی، د دې مطلب دا دی چې دا سرفیس چې کوم دی نو دا اوپن سرفیس نه دی، کلاو سرفیس نه دی، دا کلوزد سرفیس دی. او دغه خو تاسو ته پته ده چې د الیکټریک فیلډ ډیفینیشن دی د یو وړوکي سرفیس نه ډي ای نه ای دا ډي ای. نو چې بیا انټیګریټ کو په ټول سرفیس باندې نو د ټول سرفیس فلکس دی جوړ شي. او د دې سرکل مطلب دی چې سرفیس به خامخا کلوز دی، سوري اجازت پکې نشته. نو راځئ چې مثالونه وګورو. کلوز سرفیس خو یو دام کې دی شي، د مثال په توګه یو باکس مونږ واخلو د شپږو مخو. دا یو باکس دی او د شپږ سرفیسز مونږ راواغېسته او یو بل سره داسې کېښودل چې باکس دی جوړ شي. سمه ده. نو دا کلوز سرفیس دی. کلوز سرفیس په دې دی چې د بهر چې څه دي او دننه به د باکس کې چې څه دي نو د هغې تر منځه دغه سرفیسز دي. دا یو د ټاپ سرفیس دی، دا رایټ سرفیس دی، دا لیفت سرفیس دی، دا فرنٹ سرفیس دی،
دا باټم سرفیس دی، دا فرنٹ سرفیس دی، هغه شاته سرفیس دی بیک. نو شپږ سرفیسز چې موږ یو بل سره کړي دي نو کلوز. اوس ګاوس دا وایي چې د دې سرفیس نه د فلکس کلکولیشن موږ وکړو د دې شپږو سرفیسز نه چې موږ داسې ایښي چې کلوز سرفیس جوړوي. نو د دې کلکولیشن خو ګران، خو به ډېر ګراني وخت به اخلي دا کلکولیشن چې موږ وکړو. خو ریزلټ هغه راته ویلی دی چې کلکولیشن تاجت نشته، بس دومره ده چې دا فلکس تانه ته تپوس وکړي چې د دې کلوز سرفیس نه څومره د الکتریک فلکس پاس کیږي. نو یو خو دا ده چې ته دا کلکولیشن وکړي په ډیټیل کې، الکتریک فیلډ معلوم کړي په دې ټول سرفیس باندې، او بیا د هغې انټیګریشن وکړي په ایریا باندې، نو د هغې نه به څه ریزلټ راشي. خو ګاوس وایي چې نه، بس دومره پکار ده چې ته وګورې چې په دې باکس کې دننه چارج شته او که نشته. نو که دا باکس بیخي خالي او چارج پکې نه وي، نو ګاوس دا وایي چې د دې انټیګریشن ریزلټ به زیرو وي، ځکه چې په دې کې چارج د باکس کې چې دننه کم چارج ګیر دی هغه زیرو دی، نشته. نو دا د ګاوس د لا مطلب دی. بل دا ده چې د ګاوس په لا کې دا ذکر نشته چې دا کلوز سرفیس کم شکل والا دی. دا باکس هم کېدی شي او دا یو سفیریکل سرفیس هم کېدی شي. مطلب دا دی چې د فوټبال په شکل باندې یو سرفیس واخله او هغه داسې سرفیس دی چې کلوز سرفیس دی، بیخي د فوټبال دغه سرمن چې څنګه سرفیس جوړي دغسې ده. نو که په دې فوټبال په شکل سرفیس کې چې کلوز سرفیس دی او تاسو دا تپوس وکړي چې د دې نه څونه الکتریک فلکس پاس کیږي، نو ته به له ځان نه دا تپوس وکړي چې دې سرفیس کې دننه څومره چارج راګیر دی. د مثال په توګه په دې کې یو چارج پروت دی او هغه د 3 کولم چارج دی. نو بیا به ته دا وایې چې د دې سرفیس د دې کلوز سرفیس باندې الکتریک فیلډ به معلوم کو او د هغه الکتریک فیلډ به انټیګریشن وکړو په ټول سرفیس باندې، نو دا کلکولیشن به وکړو د کلوز سرفیس. خو دې کلکولیشن ته ګاوس وایي ضرورت نشته. که تا ته دا پته چې څومره چارج دی پکې دننه، نو د دې کلکولیشن اخري ریزلټ به دی چې په دې کې څومره چارج راګیر دی، 3 کولمه چارج دی پکې، او دا وویشه په اپسایلان 0 باندې. نو ته چې دا ډېر ګران کلکولیشن چې وکړي، نو ګاوس ریزلټ مونږ ته ښودلی چې دغه به ریزلټ راځي. صحیح ده. نو 3 او د اپسایلان 0 دا ویلیو چې کوم ده دا 8.85 ځله لس طاقت منفي 12 ده. نو د دغه نه چې هر څه مونږ سره نو دومره فلکس به د دې سرفیس نه پاس کیږي. سمه ده. ولی دا خبره ده چې په ګاوس لا کې په دې لا کې چې د کلوز سرفیس نه کم فلکس پاس کیږي، دا د هغې ایکسپریشن دی. دا همیشه برابري هغه کلوز سرفیس کې چې دننه څومره چارج الکتریک چارج راګیر دی او په اپسایلان 0 باندې ویشلی. یو خو دا خبره ده چې کلوز سرفیس په څه شکل دی دا نه میټر کوي، ځکه چې په دې ایکسپریشن کې د سرفیس د شیپ یا د شکل څه ذکر نشته. any closed surface، هر closed surface چې که په دې شکل وي، که سفیریکلي، که د باکس په شکل وي، سمه ده، هر کلوز سرفیس چې واخیسته، نو د هغې نه چې کوم فلکس پاس کیږي نو هغه په دې پورې اړه لري چې هغه سرفیس کې څومره چارج دننه راګیر شوی دی، یعنې دغه سرفیس دننه پلو څومره چارج دی. بله دا ده چې صرف دومره معلومات پکار دي چې څومره چارج په دغه سرفیس کې راګیر شوی دی. دا معلومات هم ضروري نشته چې په مثال په توګه په دې سفیریکل سرفیس کې دننه چارج راګیر شوی دی. آیا دا چارج یو ډډې ته پروت دی، دلته پروت دی، او کنا په سنټر باندې پروت دی، او کنا دلته پروت دی، دغه ته هم ضرورت نشته. یعنی د چارج چې کوم لوکیشن د ځای دی دننه په کلوز سرفیس کې،
هغه ته ضرورت نشته صرف او صرف دومره پکار ده چې موږ ته دا معلومات چې څومره چارج پکې راګیر شوی دی بله خبره د ګاوس لا په متعلق دا ده چې په دې ایکسپریشن کې چې د کلوز سرفیس نه د الیکټریک فیلډ کم فلکس پاس کیږي هغه برابري چې څومره چارج دغه سرفیس راګیر کړی دی په اپسلن 0 یې شي بله خبره دا ده چې که چېرته کلوز سرفیس ته واخلې د مثال په توګه باندې یو سفیریکل سرفیس په واخلو او په دې سفیریکل سرفیس کې دننه چارج نشته نو د دې سفیریکل سرفیس نه به فلکس چې کوم دی هغه به صفر وي اوس که د دې سفیریکل سرفیس نه کلوز سرفیس نه بهر هر څومره چارجونه پراته وي 10 کولمه دلته دی 20 کولمه دلته دی 15 کولمه دلته دی بلا شي چارج دی ځای په ځای خو دومره ده چې ټول چارج چې کوم دی نه هغه د دې سرفیس نه بار دی د سرفیس نه دی راګیر کړی نو دا چارجز خو الیکټریک فیلډ پیدا کوي یعنی دا چارج هم الیکټریک فیلډ پیدا کوي په هر ډایرکشن کې او دغه الیکټریک فیلډ زیو په دې سرفیس باندې لګي دغه الیکټریک فیلډ دغه نه راځي په دې سرفیس لګي د دې نه الیکټریک فیلډ راځي په دې سرفیس باندې لګي د هر چارج نه الیکټریک فیلډ راځي په دې سرفیس لګي د سرفیس نه باز کیږي خو نتیجه صفر ده ولې صفر ده ځکه چې دې سرفیس هیڅ قسمه چارج په خپل نه دی انکلوز کړي په دې کې د نن راګر شوی دی مثلا سو راځي چې په دې باندې ځان پوهه کو چې دا ولې غا په اسانه باندې په دې باندې سره پوي دی شي د مثال په توګه موږ به یو کلوز سرفیس واخلو د سفیر په شکل کې سم ده اوس د دې سفیریکل سرفیس نه بهر یو چارج پروت دی یو چارج به واخلو چې اسانه او هغه د یو کولم دلته پروت دی نو دا یو کولم چارج چې کوم دی تاسو ته پته د الیکټریک فیلډ په هر ډایرکشن کې پیدا کوي دی خو هم پیدا کوي دی خو هم پیدا کوي دی خو هم پیدا کوي او سو الیکټریک فیلډ دا دی چې هغه به راځي او د سرفیس باندې بلګي سم نو دا الیکټریک فیلډ د سرفیس نه پاس کیږي خو دا الیکټریک فیلډ لاین هو تاسو ته پته چې الیکټریک فیلډ لاین چې کوم دی هغه د پازیټیو چارج نه شروع کیږي او په نیگیټیو چارج ختميږي نو کو خو شا نیگیټیو چارج نه وي نو د الیکټریک فیلډ لاینز به انفینټی ته ځي رواني وي سم ده د دې مطلب دا دی چې دا الیکټریک فیلډ لاین چې کوم دلته نه نوته د سرفیس ته نو دا خو درې دی نشي نو دا رواني دلته به په راوځي نو کو دلته د الیکټریک فیلډ لاین نه نوته دی او دلته راوته دی نو دې چې څومره فلکس پیدا کو په دې ځای باندې کوم ځای کې چې نه وته دی دا غي په چاپه باندې هغه عمر پلس دلته پیدا کو او نیگیټیو نو کو دا فلکس دلته پازیټیو یا دلته کو دا فلکس نیگیټیو چې د الیکټریک فیلډ ورننه وته دی سرفیس ته او دلته دا الیکټریک فیلډ الیکټریک فلکس پازیټیو شو دغه دلته الیکټریک فیلډ راوته دی سرفیس نه نو نت فلکس زیرو شو سم ده نو د دې دا خو په اسانه ځکه چې الیکټریک فیلډ لاینز چې کوم دي نو هغه کنټینیوس لاینز اوس راځي چې یو بل مثال واخلو د دې په پرتله د مثال په توګه باندې مونږه یو باکس یو سفیریکل سرفیس واغستو زه خو دلته سرکل په شکل کې ښکاري تاسو ته په سکرین باندې خو زما مطلب د سفیریکل سرفیس نه پکې دا یعنی د فوټبال په شکل او په دې کې دنه چې کوم دی نو یو چارج پروت دی د مثال په توګه یو نیگیټیو چارج پروت دی صحیح ده او یو کولم دی یا دو کولم دی اوس د مثال په توګه کو یو کولم چارج دلته بار پروت دی پازیټیو نو دا هغې نه به الیکټریک فیلډ لاینز وځي او د سرفیس کې به ننوځي د سرفیس نه به پاس شي دلته خو دلته دننه نیگیټیو چارج پروت دی نو دا الیکټریک فیلډ لاینز به په دغه ځای باندې ختم شي الیکټریک فیلډ لاینز د پازیټیو چارج نه شروع کیږي په نیگیټیو چارج ختميږي دې مطلب دا شو چې دا الیکټریک فیلډ یو پیر نه نوته د سرفیس ته او بیا راونه وته نو الیکټریک فلکس چې کوم دی هغه د دې سرفیس نه او زیرو نه دی نو ګاوس هم دا وایي ځکه زیرو نه چې دنه په دې سرفیس کې یو چارج پروت دی
نو که دا یو کولم چارج ماینس 1 کولم چارج نو موږ وایو د دې سرفیس نه چې څومره الکتریک فلکس پاس کیږي هغه د ماینس 1 او په اپسایلن 0 باندې ویشلی نو ماینس 1 او بیا په 8.85 ځله لس طاقت منفي 12 باندې ویشل دومره فلکس دی پاس کیږي صحیح ده نو دې ځای کې خو موږ ته دا پته لګي اوس راځئ چې یو پازیټیو چارج واخلو په یو کلوز سرفیس کې دننه دا یو کلوز سرفیس دی د سفیر په شکل دی او دلته پکې دننه ما کېښودو یو پازیټیو چارج صحیح ده نو اوس د دې پازیټیو چارج هم ته پته دی د الکتریک فیلد پیدا کوي او دا الکتریک فیلد د دننه شروع کیږي او ځي بهر وځي نو دا الکتریک فیلد چې دا سرفیس کراس کوي دا یو ځل کراس کوي یعنی دا الکتریک فیلد لاینز واپس نه راګرځي نو د په هر ځای کې دا سرفیس چې کوم دی د سرفیس نه بهر وځي هر لاین نو د دې مطلب دا دی چې اوس موږ سره الکتریک فلکس شته د دې سرفیس نه او د هغې وجه هم دا دی دلته پکې اوس یو چارج پروت دی نو دا یو ډېر ژور پرنسپل دی ډېر ژوره لا ده او د دې او دا ډېر اسانه ډېر په اسانه باندې سړی زده کولی شي